بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپلو ګرانو کورنیو سره خوشحاله او آرام اوسئ. ګرانو زده کوونکو، راځو په خپل لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست ده اسلامي ښوونه او روزنې مضمون ده. لومړی ټولګی، عنوان هم د طیبې کلمه ده. پاڼه 29مه پاڼه ده او جلسه هم 50مه جلسه ده. زما نوم هم رقیه احمدزی دی. ګرانو زده کوونکو، اوس موږ راځو په خپل لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست د طیبې کلمه ده. د طیبې کلمه ګرانو زده کوونکو د اسلام څوم رکن دی؟ تاسو ماته ویلی شئ؟ آفرین. د طیبې کلمه د اسلام لومړی رکن دی. د طیبې کلمه د اسلام څوم رکن دی؟ لومړی رکن دی. اسلام څو بناوې لرلې؟ اسلام 5 بناوې لرلې. آفرین. لومړی بنای د طیبې کلمه وه. دویمه بنای لمونځ کول و. درېیمه بنای روژه نیول و. څلورمه بنای زکات ورکول و. او آخرنۍ بنای څه و؟ حج کول. نن به موږ د اسلام لومړی بنا یعنې د طیبې د کلمې په اړه باندې ولولو او طیبې کلمه به وپېژنو. نو راځئ ګرانو زده کوونکو چې موږ د طیبې کلمه زده کړو چې طیبې کلمه کومه کلمه ده. تاسو خپل کتابونه ګرانو زده کوونکو راوباسئ. 29مه پاڼه ده د طیبې کلمه 3م لوست. ګرانو زده کوونکو، دا ډېره یو مهمه کلمه او ډېره الله جل جلاله ته یو نږدې کلمه ده. زه یې تاسو ته لولمه، تاسو یې ښه په دقت سره غوږ ورته ونیسئ او همدارنګه یې تکرار کړئ له ځان سره، ځکه چې دا کلمه څنګه وي چې تاسو ته ویلي دي جنت کلمه ده او الله جل جلاله ته ډېره نږدې کلمه ده. نو زه یو ځلې لولم ګرانو زده کوونکو، تاسو ورته غوږ ونیسئ. 3م لوست د طیبې کلمه. لا اله الا الله محمد رسول الله. یو ځلې بیا درته وایم، لا اله الا الله محمد رسول الله. ترجمه یې یا ژباړه یې څه ده؟ وایي چې الله تعالی یو دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پیغمبر دی. ترجمه یې یا هم ژباړه یې دا ده چې وایي الله تعالی یو دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پیغمبر دی. ګرانو زده کوونکو، د دې تلفظ باید تاسو ښه زده کړئ، ځکه چې دا کلمه ډېره مهمه کلمه ده. دا کلمه څنګه کلمه ده؟ د یو کافر او یو مسلمان ترمنځ فرق کوونکې کلمه ده. کله چې یو کافر دا کلمه ووایي نو مسلمان کیږي. موږ هم مسلمانان یو، باید تلفظ سم زده کړو، په معنا یې باید سم پوه شو، ځکه چې پرته له هغه نه هېڅ ګټه نه لري. او ګرانو زده کوونکو، د طیبې کلمې ته د توحید کلمه او د اخلاص کلمه هم وایي. نو ځکه دا لازمه ده چې باید موږ تلفظ زده کړو. که چیرې موږ دا کلمه ووایو، شپه او ورځې ووایو او په معنا یې پوه نه شو، دا هېڅ کومه ګټه نه لري، ځکه چې د یو مؤمن ایمان او عقیده په دې کلمې باندې څه کېږي؟ بشپړېږي. نو لازمه ده چې معنا او تلفظ یې سم زده کړو او د زړه نه ورباندې یقین او باور وکړو او د دې کلمې ټول شرطونه باندې عمل وکړو او ویې منو. ګرانو زده کوونکو، تاسو به هم وایئ چې کوم شرطونه. نو راځئ چې یو ځای وګورو چې د طیبې کلمه کوم شرطونه لري. څنګه چې ګورئ ګرانو زده کوونکو، د طیبې کلمه 2 شرطونه لري. یو شرط د لا اله الا الله شرط دی او بل شرط څه ده؟ د محمد رسول الله. 2 شرط لري چې یو لا اله الا الله شرط دی او بل شرط د محمد رسول الله. 2 شرطونه لري. نو د لا اله الا الله شرطونه کوم دي؟ اوس موږ دا ولولو چې د لا اله الا الله شرطونه کوم دي.
راځئ ګرانو زده کوونکو چې موږ یې وګورو دا کوم شرط دی. د لا اله الا الله شرطونه دا دي. یو لومړی شرط څه ده؟ لومړی شرط دا ده چې وایي دینی مسایلو باندې باید پوره معلومات ولرو. یعنې د دینی مسایلو په اړه باندې باید پوره معلومات موږ ترلاسه کړو. دویم شرط څه ده؟ دویم شرط دا ده چې وایي په ټولو دینی او ایمانی مسایلو باندې یقین ولرو او باور پرې ولرو. یوازې دا مهمه نه ده چې موږ یې په ژبه کې ووایو ما باور پرې ونه کړو، ځکه چې د هغې کوم معنا نه لري. نو اول موږ باید باور پرې وکړو. دریم شرط څه ده؟ وایي چې ټول احکام یې د زړه نه ومنو. لکه څنګه؟ یعنې ټول هغه کارونه چې الله جل جلاله موږ ته امر کړی دی باید هغه وکړو، لکه لمونځ کول، روژه نیول، زکات ورکول. دا هغه کارونه دي چې الله جل جلاله موږ ته په کول سره امر کړی دی. او هغه کارونه چې الله جل جلاله موږ ترنه منع کړي یو هغه باید ونه کړو، لکه دروغ ویل، غلا کول او داسې نور. کله چې موږ دروغ الله جل جلاله ولې موږ منع کړي دروغ ویل نه؟ ځکه چې ګناه لري یو، او بل دا چې د موږ اعتبار د ټولو ترمنځ کې څه کوي؟ ختموي. کله چې موږ دروغ ووایو، یو ځل دروغ ووایو بیا یې ووایو، نو زموږ اعتبار له منځه ځي. هېڅوک بله ورځ د موږ په رښتیا خبرې باندې هم څوک باور نه کوي. همدارنګه غلا کول هم. نو موږ باید هغه کارونه چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو باید ونه کړو، او هغه کارونو ته چې په کولو سره امر کړی دی هغه باید موږ وکړو. څلورمې څه ده؟ څلورمې دا ده چې وایي باید رښتیني او صادق اوسو. څنګه مې چې مخکې درته وویل دروغ نه وایو، همیشه صادق اوسېږو. درنو زده کوونکو بل شرط څه ده؟ د محمد رسول الله. د محمد رسول الله شرطونه کوم دي؟ آفرین. اول شرط دا دی اول شرط دا ده چې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خبرې تصدیق کړو او باور پرې ولرو، ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. موږ باید د هغه نه اطاعت وکړو. څنګه چې دلته هم لیکل شوي دي ګورئ، وایي دویم شرط دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اطاعت وکړو، یعنې د هغه ټول خبرې ومنو. کوم شیان چې موږ ته امر کړی دی هغه وکړو، کوم شیان چې موږ منع کړي یو باید هغه ونه کړو او ځان ترې وساتو. دریم څه ده؟ دریم وایي چې د الله جل جلاله عبادت په هغه شان وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده. ښه نو ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا هم درته تکراروم، د طیبې کلمه د اسلام اوله بنا یا هم اول رکن دی، او د طیبې کلمه دا ده لا اله الا الله محمد رسول الله. یو ځل بیا درته وایم لا اله الا الله محمد رسول الله. ژباړه یې څه ده؟ ژباړه یې دا ده چې وایي پرته له دغه خدای څخه بل هیڅ معبود، بل هیڅ خدای د عبادت وړ نه دی. یوازې او یوازې الله تعالی د عبادت وړ دی، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی. موږ ګرانو زده کوونکو موږ مسلمانان یو، باید دا کلمه سمه زده کړو، ځکه چې څنګه مې درته وویل دا کلمه د یو مؤمن ایمان او عقیده څه کوي؟ بشپړوي. کله چې موږ دا کلمه سمه ووایو، باور پرې ولرو او سمه زده کړو، نو الله جل جلاله څه کوي؟ موږ ته د جنت ټولې دروازې خلاصوي. ګرانو زده کوونکو د دې کلمې فضیلتونه ډېر زیات دي، هغه به په خیر موږ په تېر لوست کې ولولو، راتلونکي لوست کې ولولو. خو تاسو اوس مهمه دا څه ده دلته چې تاسو باید دا کلمه زده کړئ، معنا یې سمه زده کړئ، تلفظ یې سم زده کړئ. تاسو کورنۍ دنده همدغه ده، تلفظ یې زده کړئ او معنا یې زده کړئ. ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، ځکه چې دا کلمه
څنګه مې چې درته وویل زموږ ایمان په بشپړېږي. د یو کافر او د یو مسلمان ترمنځ څه کوي؟ فرق کوي. یو کافر کله چې دا کلمه ووایي مسلمانېږي. نو تاسو هم ګرانو زده کوونکو دا کلمه سمه زده کړئ. د اسلام لومړی رکن ده د طیبې کلمه او الله جل جلاله ته ډېره نږدې کلمه ده. دا په ټولو مسلمانانو لازمه ده چې دا کلمه هره ورځ ووایي. ښه نو ګرانو زده کوونکو د کورنۍ دنده مو څه وي؟ د کورنۍ دنده مو دا وي چې دا کلمه زده کړئ، معنا سره یې زده کړئ، تلفظ یې ښه زده کړئ. که چیرې مو پکې ستونزه درلودله نو د مور او د پلار څخه یې پوښتنه وکړئ تر څو چې هیڅ ځای کې ستونزه ونه لرئ. ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې تاسو یو ځلې بیا هم ښه زده کړئ، ښه تکرار کړئ، یو ځلې بیا هم تاسو د کتاب نه تاسو ته لولم. ګرانو زده کوونکو د طیبې کلمه کومه کلمه ده؟ طیبې کلمه دا ده: لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. وایي چې الله تعالی یو دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پیغمبر دی. بېشکه چې الله تعالی یو دی. موږ ټول د الله تعالی بندگان یو. موږ ټول الله جل جلاله خلق کړي یو او په الله جل جلاله باندې باور لرو. دا ټوله نړۍ چا خلق کړې ده؟ الله تعالی خلق کړې ده. د ټولې نړۍ خالق څوک دی؟ الله تعالی دی. الله تعالی دا ټول د څه لپاره خلق کړي؟ د دې لپاره چې الله جل جلاله ته عبادت وکړي، هغه باندې ایمان راوړي. نو موږ ګرانو زده کوونکو موږ مسلمانان یو، الله تعالی باندې ایمان لرو او په دې باندې باور لرو چې پرته له خدای څخه بل هیڅ معبود د عبادت وړ نه دی مګر یوازې الله جل جلاله د عبادت وړ دی. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست. هیله منده یم چې سم مو زده کړی وي. بیا یې هم ووایئ، تکرار یې کړئ تر څو چې زده مو شي. د دې کلمې فضیلتونه ډېر زیات دي. په خیر په راتلونکي لوست کې به تاسو زه ووایم چې دا کلمه څومره فضیلتونه لري، هغه په راتلونکي لوست کې ووایو. دا زموږ د نن ورځې لوست. هیله منده یم چې زده کړی مو وي. تر بیا راتلونکي لوست پورې تاسې په لوی او بښونکي خدای باندې سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت.